لیډي ریډینګ هسپتال یو ماشوم ویډیو هغه ډېره زیاته دغه شوی و، هغه پلار یې ډېر زیات روتې چغې وایي. کله چې بچي بیماري او ډاکټر هم تا ته انکار وکړي، تا ته ځای هم په هسپتال کې نه میلاویږي، نو بیا دا پلار چې نو هغه بیا دغه حد ته ورسي. نو هغه بیا وزیر اعلی صاحب راغلی دی، په خپله باندې په هغې باندې ایکشن اخیستی دی. نو مونږ دا درخواست کوو د خپلو مشرانو ته چې تاسو له الله نن درکړی، حکومت یې درکړی دی، نو تاسو دا نورې هلې ځلې هم کوئ، که خپل مشر دپاره څه کوئ بلکل کوئ، په هغې باندې څه پابندي نشته. دا پاکستان دی، تاسو ته جمهوري حق حاصل دی، خو دې سره سره لږ توجه تاسو د خپلو هسپتالونو او د تعلیمي ادارو ته دا نور څومره څیزونه چې دي دې ته هم لږه توجه وکړئ. اوس هلته کې که هغه راغې وی چې په ډاکټرانو باندې په موبایل استعمال باندې پابندي ده، هغه پابندي ولګوله، نو یاد ساتئ دا ډاکټران چې دا انسانان نه دي، دا ډاکټران چې دي نو که چېرې دوی نه تاسو موبایل واخلئ د ډیوټۍ په دوران کې او د دوی په کور کې خدای نخواسته څه حادثه راشي او په کور کې څه مسله راشي، نو دوی سره خو هم کورونه تړلي دي که نه، دا حل نه دی. د دې هغه ځای کې په کم زمونږ د KP کې د KP چې د ټولو نه غټ هسپتال دی لیډي ریډینګ، په هغې کې د بیډونو په هغې کې دوباره سهولیات ورکول پکار دي. ښه د هغې نه مخکې د دې راغلی وه ویډیو چې یو سړی دی هغه لګیا دی او د زنانه الټراساونډ کوي. دا څومره د شرم خبره ده. مونږ څومره چغې وهو چې په افغانستان کې د جینکو په تعلیم باندې پابندي ده، نو پاکستان کې خو نشته که نه. نو په پاکستان کې دومره ډاکټرانې نشته تکړه جینکې، دا میډیکلو کې چې دا ولې تکړه نه دي، تاسو په دې باندې اعتماد که تاسو یې اخلی نه، که تاسو سره بجټ نشته چې تاسو په دغه ځایونو کې دا واخلی او دا کېنوئ او چې هغې دې زنانو له زنانه الټراساونډ کوي، سړو له دې سړي کوي. نو دا یو خبره نه ده چې سړی به رامخې ته کي، دا ډېرې زیاتې خبرې دي، کمه به سړی مخې ته کوي. او دا سیاسي اختلافات او دا څیزونه خو مخې ته راځي، دا به چلیږي او د دې نه هم تاسو څوک نه منې کوي چې تاسو د خپل لیډر د ازادۍ دپاره څه کوئ، بلکل کوئ. خو دا 14 کاله وشو په دې صوبه کې دا څومره چې غټ هسپتالونه دي، نو د دې په باره کې هم سوچ پکار دی. دا اپګریډ کول غواړي، وخت تر وخته چې دی دا خلک ډیریږي، بیماریانې سیوا کېږي، دا هر څه به اپګریډ کې، که دا تا اپګریډ نه کړو بیا خو هم دغه حال وي او دغه مسله وي.